الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا خير في من لا يحب المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال علي كرم الله تعالى وجهه: الفقر الموت الأكبر. چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د هر څه نه مخکې د زمونږ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، خصوصا د پاسخ نور د خپرونې ټولو مینوالو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هم وایم. رب متعال دې وکړي چې تیره هفته مو په خوشحالۍ تیره کړې وي او راتلونکې هفته او نور عمر مو هم په خوشحالۍ باندې تیر شي. دا د زه یو ځل بیا احمد الله نظامي ستاسو په درانه حضور کې د یو نوې اسلامي خپرونه کې حضور لرم، چې هغه نن سبا ډیره ضرور او اهمه ګڼلی شي، چې هغه د رزق د پراخوالي یا د زیاتېدلو اسباب مونږ ته الله او د هغه رسول کوم اسباب ښودلی دي. نو دوستانو، د خپرونې په ضمن کې چونکې زمونږ خپرونه د پاسخ نور ده، تاسو کولی شئ مونږ سره په همدغې خپرونه کې د تلیفون شمیرې لیکلی شوي دي د تلویزیون په پرده کې، او هغه شمارو باندې کولی شئ موږ سره په همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اړیکه ونیسئ او خپل سوالونه دلته موږ سره مطرح کړئ. او بله دا چې زموږ موضوع به هم بعضې احادیث به په زمین کې تاسو باندې اورو. معززو، اول د دې نه هر څه نه مخکې د کم غربت چې په موږ او تاسو راغلی، کم فقر چې راغلی دی، دغه مونږه په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. دا فقر او دغه غربت زمونږ د لاس مونږ باندې راغلی. مونږ ته چې کوم د الله او د هغه رسول کومه لاره ښودلې ده، هغه مونږ پرېښې ده او مونږ په غلطو لارو باندې روان یو او مونږ په غلطو افکارو باندې روان یو. نو یقیني ده چې مونږ باندې به قسمه قسم عذابونه د رب متعال راځي. که هغه وچکالي وي، لکه نن سبا چې تاسو ګورئ وچکالي ده، نه باران شته، نه واوره شته، نه بل د الله رحمت شته. دا وجه څه ده چې موږ د الله په غضب باندې گرفتاره یو. موږ د الله او د الله د رسول هغه نیک او مستقیمه لاره پرېښې ده او موږ په بلو لارو باندې روان یو. نو معززو، دا فقر دا ډېر یو لوی مصیبت دی یو انسان دپاره. دنیا هم مصیبت دی د انسان دپاره، خو هغه دنیا، هغه مال چې انسان په ښه نیت باندې جمع کوي او انسان په ښه نیت باندې حاصل کوي او په نیکه لاره باندې حاصل کوي، دا بیا بد نه دی. د دې صفت د دې په اړه الله په قرآن عظیم الشان کې په سوره کهف کې فرمایي: المال والبنون زینة الحیات الدنیا. دغه مال، نیک مال او بچیان، بنون، دا زینت د ژوندون د دنیا ده. یعنی هر شی خپل زینت لري، هر شی په خپل شي باندې مزین کیږي، ښایسته کیږي. لکه انسان په ښه اخلاقو باندې ښایسته کیږي،
انسان په ښه ادب باندې ښایسته کیږي، نارینه په خپل ګیره او په اسلامي شریعت باندې ښایسته کیږي، زنانه په خپلو کوڅیو او په خپلو کیسو باندې ښایسته کیږي. هر شی خپل ځان ته ښایست لري، دنیا هم ښایست لري. الله ډیر شیونه د دنیا د ښایست دپاره موږ ته ښودلی دي. د من جمله د ډیر اسبابو الله موږ ته دوه شیونه نور هم ښیي، وایي مال او بنون دا د دنیا زینت دی، دا د دنیا د ژوندون زینت دی. نو دغه زینت نه باید موږ استفاده په ښه طریقې سره وکړو. یو بد مال دی چې په خرابه طریقې باندې حاصل کړی شي. نو هر څه نه مخکې یو اړیکه لرو، بیا به اړیکه نه وروسته بیا هم موضوع ته راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله. شکر از فضل خدا احسان پروردگار مهربانی. نمی‌فهمیدم هم در مجردی هم بعد از مجردی ازدواج کرده بودم. من گناه ازی را خبر نمی‌فهمیدم. با اشتباها ماه مبارک رمضان ما روزه خوردم. قصدن خوردی؟ قصدن بگویم دیگه، یعنی اما قسم شده دیگه، آره یادمو خاطر از پسان کنم از شما. صحیح است. انشالله برنامه را تعقیب دیگه کدام سوالی نداری؟ در سنت خود ازدواج کرده بودی، نمیفهمیدی، باز در وقت رمضان تو امره شوهر خودم بستر شوی، همی تو بود؟ بله او از خواسته ولی من نمیفهمیدم چون موازی کردم چون مقصد خواست بود. دیگه کدام سوال داری؟ انشالله جواب میتون بریتن. نه صحیح. برنامه را تعقیب کن. خب نو نیک لاره باندې مال حاصلول دا بد نه دی. په نیک لاره باندې مال حاصلول دا د دې مال صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. محبوب علیه السلام مبارک فرمایي، دا حدیث چې دی المستطرف هم نقل کړی د محدثینو نه، وی لا خیر فی من لا یحب المال. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وی خیر نشته، برکت نشته په هغه چا کې چې هغه مال سره محبت نه کوي، د مال سره محبت نه کوي، نیک مال سره محبت نه کوي، نو د انسان کې خیر نشته، دا بې خیره انسان دی. ځکه وایي د دې مال په سبب باندې انسان د خپلو خپلوانانو خپلوالي ګاللی شي، انسان د غربت د غریبانو د مسکینانو لاسنیولی کولی شي، د دغه مال په وسیله باندې خپل قرض خلاصولی شي، د دغه مال په وسیله باندې خپل امانت په ځای کولی شي، د دغه مال په وسیله باندې د غریبانانو د فقیرانو زړونه حاصلولی شي، د دغه مال په وسیله باندې انسان نیک کارونه کولی شي، لکه مسجد جوړول، لاره جوړول، مسافرخانه جوړول، مدرسه جوړول، طالب العلم ته عاشا خستل، د خلکو زړونه خستل، دا نو په نیک مال باندې کیږي. نو محمود علیه السلام وایي دا څوک د خیر نیک مال سره محبت نه کوي، دې کې برکت نشته دی، خیر نشته دی. نو الله تعالی دې زموږ او تاسو ته خیر نیک مال نصیب وګرځي، او الله تعالی دې زموږ په ټولو امورو کې، تجارت کې، په کاروبار کې ښه نیت موږ ته نصیب وګرځي، ځکه ښه نیت په هر شي نه نیت معتبر دی. راځم همشیره ما زنگ زده بود، سوالی داشتن، میگه در وقت سن خردسالگی ما ازدواج کرده بودم و دیگه پیش از که وقتم اول وقتم و عالم در وقت هم از دست ما همبستری شده در ماه مبارک رمضان، یعنی درخواست شوهرم بود دیگه. آلی چی لازم میشه ما نمیفهمیدم. همشیره محترم دیگه سر تو اگر میفهمیدی نمیفهمیدی آلی میفهمی که چی کفارش میشه، چی مثلا مشکل تو با چی حل میشه. شریعت بر ما گفته تو مهربانی میکنی اول رقبه را آزاد میگردانی، غلام را آزاد میکنی، بندی را آزاد میکنی. اگر وسع او نداشته باشی، رقبه نداشته باشی، خب یک سوال یک تماس دیگری داریم پس میگردیم. السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. بله شکر است، الحمدلله، احسان پروردگار مهربانی. دیگر کدام سوال دارین؟ برو صحیح، برنامه را تعقیب کنی.
خب همشری ما اول که سوال کرده بودن دیگه اگر وسی رقبه نداشتی سر تو 60 روزه لازم است، سر تو 60 روزه لازم است که تو پای در پای روزه بگیری، تو هم بگیری باید، شوهرت هم باید بگیره و دیگه یک بار کردی یک دفعه لازم است 60 روزه، دو بار کردی دو دفعه سر تو 60 روزه لازم می شود. یک اعرابی آمد به رسول الله علیه السلام مبارک علیه السلام گفت میگه قربان هلکت و اهلکت، خود رام هلاک کردم دیگر رام هلاک کردم. محمود علیه السلام گفت که چرا چی گپ شده؟ او عربی برش گفت قربان در ماه مبارک رمضان امرای زنم همبستری کردیم، از دستم همبستری شده غرق شدم، زنم غرق شده و من غرق شدم. محمود علیه السلام مبارک گفت که خیر است آلی شده تو یک غلام را آزاد کو. دیگه عربی گفت که قربان بغیر از امی رقبه خود گردن خود دیگه گردن ما ندارم، که یک گردن خود دارم دیگه گردن ندارم، یعنی پیسه ندارم که غلام داشته باشم. محمود علیه السلام مبارک گفت که خیلی تو کار بکو 60 تا روزه سر پای در پای بگیر. در این وقت عربی گفت قربان از دست روزه خوب به این مشکلات گرفتار شدیم، از دست روزه به این مشکل گرفتار شدیم. دیگه این حدیث که است به خاطر تعلیم ما و شما است که رسول الله علیه السلام مبارک بر ما نشان میته و الله تعالی ای عربی را بر رسول مبارک میاره. دیگه این مشکل ما مثلا دوچار شویم چی کنیم؟ دیگه محمود اسلام گفت 60 روزه پای در پای بگی. گفت قربان از دست روزه خو ما در این مشکلات گرفتار شدیم. باز محمود علیه السلام مبارک گفت که خی 60 مسکینا را تو نان بتی. گفت قربان ما مسکین کجا نان داده میتونم، ما خو نانم داده نمیتونم. باز در این وقت محمود علیه السلام مبارک گفت که تو برو صدقه. محمود علیه السلام مبارک برش خرما صدقه کرد، میگه خرما را برو بس مسکینا توزیع کو. خو حدیث طولانی است. دیگه معلومی است که اگر کسی غلام آزاد کرده میتونه واسش باشه غلام آزاد کنه، دو بار این مشکل دچار شده باشد دو غلام آزاد کنه. او و دیگه ای که باز اگر غلام واسش نبود 60 روزه است، 60 روزه را گرفته میتونه، صحیح سلامت باشه، مریض نباشه، این عذر نیست که ما ولا نمیتونم نه، که باید تو عذر شرعی داشته باشی، یا دکتری عاقل و بسیار دانا باید گفته باش که تو روزه باید ضرر میرسانه، یا دیگر کدام مشکل داشته باشی. دیگه صورت باید تو روزه 60 روزه بگیری. اگر اون مشکل داشتی مریضی بود باز 60 مسکینا را چی بتی؟ مسکینا را نان بتی. یک بار شده بود، دو بار شده بود، دو بار باید تو فدیه بتی. و همشری ما دیگرم سوال روان کرده، میگه شوهرم زیاد عصبانی میشود، زما مهلوی دیر اعصاب خراب. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار خوب کار کردیم مهربانی صاحب. همچنان شمارم. چه روزه را خورده باشی به نظرت؟ خب آره تو چند ساله بودی که یک قدر روزه را خوردی؟ چند ساله بودی که یک قدر خواه انسان میفهمه یک دیگه مسلمان میبینه، یک مسلمان دیگه که روزه می خب سعید برنامه را تعقیب کن. سلامت باشه. همشری ما دیگری سوال کرد که موی فروختن ثواب داره گناه؟ موی فروختن گناه دارد، جواز ندارد. به فقه حنفی و دیگر علما میگه که موی فروختن انسان ای جواز ندارد، گناه است. و آن کسی که موی انسان را در موی خود استعمال میکند، رسول الله علیه السلام مبارک لعنت گفته به ایتو مردم. الله لعنت میگه به ایتو مردم که کسی اینه که
موی دیگر مسلمان دیگر انسان را به موی خود پیوست میکنه، گناه بزرگ داره، این لعن گفته شده بالایشه و موی فروختن انسان این جواز ندارد موی فروختن انسان، سوا خود چی میکنی؟ گناه دارد. و بیابل خور ننگرهار نه منگ تا سوال را لگله ده و میرم ما وحی کنزل کی راتا او سکار وکم اعصاب خراب دی. نو خور اول خو د هر سنه مخکې کیدای شي دا پوښتنه از ما ډېره جواب کړې وي. د هر سنه مخکې خورې ته صبر وکړه، که ته صبر وکړې د میړه په ظلم باندې یو تماس بلم لرو. السلام علیکم ورحمت الله. بله مهربانی. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی میشنوم. خب صحیح است انشالله. دیگه کدام سوال داری؟ صحیح است. سلام علیکم. نو اخور پختنې تر اعظم وای میړه می کنزل کې یو اعصاب خراب دي څه کار وکم؟ نو خوري تا ول صبر وکه، صابره اوسه، ځکه د میړه په ظلم باندې، د میړه په کنزلو باندې، د میړه د خوانه چې کم لتکوب می ښځې ته کېږي او دا ښځه صبر کوي، نو الله به دا ښځه د حضرت بیبي آسیې رضی الله تعالی عنها سره حشره کړي. بیبي آسیې رضی الله تعالی عنها د فرعون ښځه وه او فرعون علیه اللعنت په بیبي آسیې باندې ډېر ظلم کولو، هغې مبارکې باندې هغې مبارکې صبر کولو، حتی چې د مبارکې شهیده کړل او د باندې میخونه ټک وهل. دا چې باندې کله میخونه ټک وهل نو مخکې د دې چې دغه خوالو ځي او وفاته شي د خپل ځای په جنت کې وکته، نو الله ورته د ځای په جنت کې وښوده. نو اول صبر وکړه، که بیا د صبر نه کیږي خورې مهرباني وکړه چې ته عریضه پیش کا خپل خسر ته دی، خپل پلار ته دی، خپل خواښې ته دی چې تا د میړه علاج وکړي، ستا د میړه علاج وکړي. او که چېرته ستا د میړه علاج نه کیږي او علاج یې نه کوي نو بیا که ته ژوند نه تنګ راغلی ورسره نو ته طلاق اخیستلی شي. دغه چې اعصاب خراب دي او تاسو ته وهي او ټکوي او ژوند در سره نه کوي نو تا دپاره شریعت لاره ښودله چې طلاق ترې اخیستلی شي. بیا چې طلاق اخلي نو ته مهرباني وکړه ستا ورونه دي یا پلار دي یا خپله دی ته عریضه وکړه قضا ته، نو قضا نه به ډېر په سیستم باندې ستا هغه سیستم برابرولی شي. نو الله دې ستاسو ژوند ښه کړي خورې، الله دې ټولو مسلمانانو ته د ښه اخلاقو نصیب ور په نصیب کړي. یو بل تماس هم لرو. السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم ورحمت الله. مهربانی صدایتان میشنوم. مهربانی. بله صدای ما اگر میشنوین. بله سلام علیکم. خب البته میشنوین صدای ما؟ چرا عصبانی میشه؟ دیوانه است یا اعصاب خراب است؟ چی مشکل داره؟ اعصابش خراب نیست، بس نق اعصابش خراب میشه. خب صحیح برنامه تعقیب کو. نو د مخکې خور پوښتنې سره د دې خورم همدغسې پوښتنه ده خو البته هغه په پښتو ژبه وه. نو همشیر محترم انشاءالله برنامه رو تعقیب کو. با سوال شما میایم. یک برادر ما از هرات تماس گرفته بود، گفت که من نمیفهمیدم و ایتو با پرورش کسی ما تربیه نشدیم، کسی بربه نشان نداده بود و ما روزه را خوردیم، نمازها را ترک کردیم. نو برادر محترم دیگه البته نفهمید وقت و آل میفهمی که وقتی که ما بالغ بودم سر ما مکلف بودم، نماز سر ما فرض شده بود، ما نماز را نکردیم. دیگه برادر عزیز تو امو یک حساب تخمینی کرده باش
کوشش کو که نمازه تا قضایی بگردانی. هر وقت که میکردی یک دفعه کلش نی، هر وقت که کم کم میکردی میتانی و روزه هایی را که خوردی و نمیفهمیدی دیگه بیادر عزیز، اگر روزه ها را خوردی و نمیفهمیدی و ای عذر نیست. چرا؟ دارالاسلام تو کلان شدی. در دارالاسلام ای ندانستن عذر نیست که من نمیفهمیدم. تو باید میدانستی، تو از عالم پرسان میکردی، تو مکلف بودی، تو عاقل بودی، تو را عاقل گفته میشه بعد از 15 سال. تو بالغ بودی، تو میرفتی یک ملا پرسان میکردی، یک مسلمان دیگه پرسان میکردی. شاید یک مسلمان باید گفته باشه که تو روزه را نخو. تو روزه را خوردی، تو قضایی را بگردان. قضایی روزه سر تو لازم است. او دیگه همشری ما سوال کردن، میگه شوهر مرا بخشید و ام گناه خود برش نگفتیم که ما کدام گناه کردیم. ما شوهر خود بخشش طلبیستم ولی شوهر مرا بخشید و بخشش کرد. همشیر محترم، تو گناهگار شوهر خود نیستی، تو گناهگار خداستی. شوهر یک حق داره سر تو، یک حق صحیح از حقوق دارد، ولی گناه خدا کردی. تو نافرمانی خدا کردی. اگر به اصطلاح خودت کدام گناه بر تو معلوم باشد اونجا خود نگفتی، کدام گناه کرده باشی او نافرمانی خدا تو کردی. صحیح از خوب گپ است که شوهرت بر تو بخشش کرد، ولی تو باید از خدا بخشش بطلبی. تو باید الله را راضی کنید. اگر گناه قسم است، اگر مثلا زنا واقع شده باشد سر تو رجم می و شوهرم ازدواجم کرده بودی، دیگه با سر تو رجم است. رجم یک فدیش میشه، عذاب سخت آسان میشه و از خدا باید تو بخشش بطلبی با واسطه گناه که کدام گناه از تو سر خورده و دوچار شده باشی. خوب گپ است که بخشش شوهرت برات بخشش کرده، ولی از همه اولتر و مهمتر تو باز خدا بخشش بطلبی، نفل کرده باشی، گریه بکو با الله که همون گناه تو را ببخشد. یک حقوق الله است، یک حقوق العباد است. حقوق الله باید الله او را میبخشه. الله که بخشش کنه بخشش میشه، اگر الله بخشش نکنه حقوق الله خو باید بخشش نمیشود. و یک حقوق العباد است. اگر حقوق العباد در حق شوهرت کدام تجاوز کرده باشی، در حق شوهرت ظلم کرده باشی، دیگه شوهرت بخشش تلبیسی خوب گپ است، گناهت معاف است، الله تو را بخشش میکنه. ولی اگر حقوق العباد نباشد، حقوق الله باشد، تو از الله بخشش بطلب. یک تماس دیگری داریم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. شکر الحمدلله مهربانی. خواه څنګه شک در وغورځېږي درته؟ مثلا روژه کې د خولې ته اوبه راځي؟ ښه، نو روژه دې ماتېږي نه ماتېږي؟ دغه دې پوښتنه ده. صحیح ده. برنامه بله پوښتنه لرې؟ صحیح ده، برنامه تعقیب کړه. همشری ما دیگری زنگ زده بود سوال کردن، میگه شوهر عصبانی میشه، ناق میگه، دو دشنام میزنه و لط و کوب میکند، مثل شوهر چی همشری زینب واری. امی سوال ای هم است. خوب پشتو بود، فارسی شد. همشری اول صبر بکو، الله باید به صبر اجر میده. اگر تو صبر کردی در مقابل ظلم شوهرت، الله تو را حشر میکنه در قیامت امرای بی آسیه رضی الله تعالی عنها که اون در مقابل ظلم شوهرش که فرعون علیه اللعنت بود صبر کرد، الله او را جنت جای کرد و پیش از اینکه وفات شد بی آسیه رضی الله تعالی عنها الله مقامش در جنت برش نشان داد. دیگه اگر صبر کردی، اگر صبر نکردی دیگه باید بشینه با گفتگو گپ خلاص شوه. باید الله تعالی در قرآن عظیم الشان میآیه میگه حکما من اهله و حکما من اهلها. یک عادل مردم، عادل طبقه مردم از خویشاونده شوهر و عادل مردم، خوب مردم از خویشاونده زن باید بشینند در بین خود گفتگو کنند، این مسئله در گفتگو حل کند، این مسئله را حل کند. اگر نشد باز تو میتونی که از شوهر خود طلاق بگیری و بازو از خود احکام دارد
باز میتونی که به قضا تشریف ببری و قضا را به قضا مسئله ته پیش کنی. همشیرې زموږ یو بله خور اړیکه نیولې وه، وایي چې کله روژه نیسم ما ته په روژه کې شکونه راولیږي. نو دا یو شیطان دی، هغه حدیث نومیږي. حدیث د شیطان کار دی دا د خورې چې په عباداتو کې انسان ته شکونه اچوي. انسان په مانځه کې ودرېږي نو دا په مانځه کې ورته شک واچوي چې یاره لمونځ به مې خراب شوی، نو یا روژه نیسي روژه کې ورته شک اچوي. نو زه بیا هم د دې ستا پوښتنې په جواب کې راګرځم. یوه لنډه دمه لرو، د دمې نه وروسته بیرته راګرځو، چېرته مه ځئ. نو بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. نو هغه مخکې خور سوال ته راګرځم بیا چې خور وویل چې نو زمونږ په روژه چې کله روژه نیسم نو ماته شکونه ولیږي. نو خورې نو دا د شیطان شکونه دي، وسوسې دي. کوشش کوه چې کله دا شک غورځېده درته ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه او چپ طرف ته لاړې تو کوه، چپ طرف ته لاړې تو کوه، لکه دا خیال کوه چې دا لاړې زه په شیطان باندې تو کومه، شیطان باندې اچوم. نو الله به د دې تکلیف نه خلاص کړي. دا یو شک دی، دا یو تکلیف دی، دا یو شیطان دی چې نوم حدیث دی. د هغې د خوا نه دا شکونه چول کېږي. شیطانان تقریبا 12 بچیان لري ابلیسه، د هر یو بچي بېله وظیفه ده. نو دغه یو شیطان وظیفه دغه ده چې خلکو ته په مانځه کې، روژه کې، په دې عبادتونو کې خلکو ته تشویش او شکونه اچوي. الله دې د دې تکلیف نه په خیر او خوشحالۍ سره خلاصه کړه، سره د نورو تکلیفونو څخه خلکو سره. نو راځم خپلې موضوع ته. د رزق اسباب باید دا موږ یاد اوسو چې ښه رزق او ښه مال دا بد نه دی. محبوب علیه السلام مبارک حدیث مې درته مخکې ذکر کړ. علي صاحب مبارک فرمایي وی الفقر الموت الاکبر، دا فقر او غربت وی دا لوی مرګ دی، دا لوی مرګ دی. انسان په ډیر ذلیله کیږي، انسان په خپل عزت د لاسه ورکوي. انسان د فقر وی کېدی شي د انسان د فقر او د غربت ډیر غربت د لاسه انسان کفر ته لاړ شي. دا ویره هم شته. یو بل اړیکه هم لرو انشاءالله بیرته راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېر ښه کار دې کړي، په خیر راغلی او الله تعالی دې هر کله راوله. مهرباني یا بله پوښتنه لري؟ صحیح ده، برنامه تعقیب کړه. نو زمونږ د ورور اړیکه نیولې وه، د دې خبره پوښتنه به جواب کړم. ورور ویل چې مور مې د زړه تکلیف لري او دا مونځ په ناسته کې ودرېدلی نه شي، تکلیف دی ورته. نو الله درته شریعت درته جواز ورکړی ده ورور جانه، که یو انسان په ولاړه مونځ کوي. قرآن کریم کې آیات ده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. الایت په آیت کې غلط نشم رانه چونکې حافظ نه یم. نو یو انسان چې په ولاړه مونځ کولی شي په ولاړې دې مونځو کې، که تکلیف وي ورته په ولاړېدو باندې تکلیف وي، عذر وي، دا اوس چې مور د قلبي تکلیف لري عذر دی ورته، نو هغه دې بیا په ناسته وکړي. که په ناسته هم نشي کولی تکلیف وي ورته عذر وي، شریعت وایي دا دې په ملاسته وکړي، یعنې څه دې ملي په څملاستو دې وکړي، په څملاستو دې مونځو کې. نو دا جواز لري، بالکل هېڅ مسلې نشته دی. او الله تعالی دې مور ته شفا ورکړي چې مور دې خیر روغه شي او په ولاړه باندې مونځ وکړي. او که په ناسته باندې مونځ کوي او تکلیف لري هېڅ پروا نه کوي، مونځ کولی شي. یو حکیم و، هغې خپل بچي ته نصیحت کولی، بچی تا ته زه یو نصیحت کوم دا به ستا همیشه په کار راشي. وایي دوه شیونه ته یاده مه وباسه، یو علم او یو مال. وایي د الله مخلوقات دوه قسمه دي. راځم خپل یو بل اړیکه هم لرو، دا اړیکه هم راواخلو انشاءالله بېرته موضوع ته راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني الله دې وبخي.
ښه 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 بله پوښتنه لري؟ څنګه پوه نه شوم دغه دعا څنګه؟ او صحیح ده دغه دعا څنګه؟ او ښه دعا ده که نه دا وایه ډېر ښایسته دعا ده الله تعالی به درته ښه یو بل خاوند در نصیب کړي ښایسته دعا ده نو ته برنامه تعقیب کړه انشاءالله بله پوښتنه خو نه لرې برنامه تعقیب کړه خور اړیکه نیولې وه وایي خاوند مې وفات شوی دی اوس زه خپل پلار کره یم او زما د زوړ میړه خپلوانان وایي چې ته به زموږ په خپلوانانو کې بل خاوند کې نو خورې دا حق در باندې نه لري او دا حق در باندې هغوی نه لري دا ستا خپله خوښه ده الله تا ته خپله رضا درکړې الله تا ته حق درکړی الله ستا په خپله خوښه یې درته ویلي چې په خپله خوښه دې څوک کول بل خاوند دې کولو نو څه پروا نه لري نو دا د هغوی په زور په تا باندې نه رسېږي هېڅ څوک د شریعت نه زیات نه دي او هېڅ چا د شریعت باندې زور نه رسېږي شریعت تا ته اختیار درکړی خوښه یې درکړی چې ته هر څوک کې چې هر سره دې زړی د هغې په خپلوانانو کې وي خصوصا ته دا خبره وکړه چې هغه خپلوانان چې دي د هغې خلکو ما سره جوړ نه وو نو اوس خو بیخي چې ستا زړه نه کېږي نو هېڅ مه کوه ورسره تا د شریعت اجازه درکړه چې هر چې ته ستا زړه او ستا تبه لګېږي خاوند وکړه اجازه د شریعت درکړې ده نو هغوی حق نه لري ته ستا ورونه او دغه کولی شي چې نن اسلامي نظام ته رجوع وکړي هغوی هېڅ حق در باندې نه لري بله پوښتنه دا وکړه وایي چې هغه دعا کوم چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منه دا ډېره بهترینه دعا ده دا وایه که نه خدایه ما ته اجر راکړې زما په مصیبت کې ځکه خاوند دې وفات شوی دی دا دعا دا معنا ده خدای ما په مصیبت کې ما ته اجر راکړې چې کوم مصیبت ما ته پېښ شوی چې خاوند دې وفات شوی ما ته اجر راکړي واخلفني او ما ته خدایه ډېره نیکه بدله راکړي د هغې نه هم ښه نو دا ښه دعا ده یوه بیبي وه هغې دغه دعا کوله نو هغې میړه وفات شو نو هغه به همیشه دا دعا کوله الله به د رسول الله علیه السلام مبارک سره نکاح په نصیب کړه نو هغه به هر وخت ویله چې زر خاوندان دی د رسول الله علیه السلام مبارک خاوند غوندې قربان شي ټول خلک د قربان شي نو دومره خوشحاله وه نو خاوند به الله ته درکړي دغه دعا وایه ډېره دعا وایه ښه دعا ده او دغه دعا کثرت سره وایه درود شریف هم وایه نو الله تعالی دې وکړي چې ستا دغه مشکل په خیر و خوشحالۍ سره حل شي نو راځم موضوع ته نو هغه حکیم دی خپل زوی ته ویلی وایي بچیه د الله مخلوقات دوه قسمه دي یو عام مخلوقات دي یو خاص مخلوقات دي که چېرته تا علم لرو نو ستا به د الله خاص بندگان به ستا عزت کوي د الله خاص بندگان به تا سره محبت کوي او که مال د لرو نو د الله عام بندگان به تا سره محبت کوي نو دواړه شیونه ځان باندې لازم وګرځوه بله اړیکه هم لرو السلام علیکم ورحمت الله شکر الحمدلله مهرباني لږ په تیزه وغږېږه ستا اواز ډېر سلو راځي ما ته وایه مهرباني لمبر مې درکړم درته اورم ښه ښه ته چې کله ورندار سره سملې ورور دی ته بدې ردې خبرې کوي نو ورور دی چېرته دی چې ته ورندار سره سملې مسافر دی نو ورور تا ته ولې کنځلې کوي ولې بدې ردې وایي درته ښه نو تا البته هغې وخت کې د مثلا روژه دې ماته شوې ده ښه صحیح ده برنامه تعقیب که شک لري انشاءالله برنامه تعقیب که زمونږ د خور اړیکه نیولې وه زه مې ورندار سره شپې سملم ورور مې مسافر دی
نو دا کله کله مې ورور زما ورندار سره خبرې کوي، خوږې خبرې کوي، نو کله کله مثلا خبرې د خاوند او د ښځې منځ کې، نو اول باید تا ته پکار چې ته غوږ ونیسې خورې، ته غوږ ونیسې، ته باید په ځان په تلاوت باندې مشغول کړي، موبایل خو لرې تلاوت واوره، ته د مثلا یو تلاوت واوره د قرآن کریم، یو بل شي باندې ځان مشغوله کړه چې دا خبرې وانه اورې. خو بیا هم که چې ته لابودي وي درته خبرې اورېدل کېږي او روژې ته دې ضرر نه رسوي، روژې ته ستا ضرر نه رسوي، ځکه دا خو ستا په خپل اختیار باندې نه دی، خو بل څوک ګناه کوي. نو ستا په مخ کې چې بل څوک ګناه کوي، یا ګناه خو هم نه ده، خپله ښځه او خاوند دي، نو تا ته ستا روژې ته څه مشکل نه جوړېږي. ته خپل شکونه مه کوه، او که چېرته شکونه جوړ کړې بیا ته په هر شي کې شک کوې، په لمونځ کې به هم شک کوې، په روژه کې به هم شک کوې، په ټولو دیني اعمالو کې به ستا شکونه وي، نو هغې نه ځان وساته. نو خلارې چې ته هغه خو ورندار دې خبرې کوي، ته ځان په یو شي باندې مشغول کړه. د قرآن کریم تلاوت واوره، موبایل کې د قرآن کریم واچوه، تلاوت دی اوره، مثلا قرآن کریم تلاوت کوه، خپله یو شي باندې ځان مشغوله کړه چې خبرې وانه اورې. که بیا هم خبرې د اورېدل کېدل او ته په روژه وي، نو تا روژې ته څه ضرر نه رسېږي، شکونه هسې بې ځایه خورې مه کوه. خدای دې وکړي چې پوښتنه دې حل شوې وي. بل دا چې هغه حکیم دې خپل زوی ته ویله چې دغه دوه شیونه په ځان باندې لازم کړه، علم او مال، ځکه که علم او مال دې لرودو نو ټول مخلوقات به ستا عزت او احترام کوي او ستا سره محبت کوي، ځکه مخلوقات دوه قسمه دي، عام او خاص، دواړه به ستا محبت کوي. عام به چې دی د دنیا د وجې نه تا سره محبت کوي او مینه به کوي، او خاص چې د الله دوستان اولیا دي، نو هغه به ستا د علم د وجې نه تا سره محبت کوي. نو بچي وایي ته علم او مال دواړه ځان ته حاصل که. یو شاعر فرمایي وایي کفا وایي حسبک ان المرء في حال فقره تحمقه الاقوام وهو لبیب. عربي شاعر دی وایي د انسان دپاره په وخت د فقر کې همدومره بس دی چې دا ډېر غریب دی چې خلک به دا احمق ګڼي، خلک به یې نادان ګڼي، حال دا چې دا به ډېر پوه انسان وي، حال دا چې دا به ډېر تعلیم یافته انسان وي، خو خلک به د فقر د وجې نه دا به نادان ګڼي، خلک به دې ته احمق وایي، خلک به دې ته جاهل وایي. نو دا فقر دومره بد شی دی. نو کوشش کوئ چې مال په ښه لاره په ښه طریقه باندې ځان ته حاصل کړئ، نیک مال په ښه نیت باندې تجارت وکئ. دا تجارت د انبیاو کسب دی. الکاسب حبیب الله، کاسب کسب کوونکی دا د الله دوست ګڼلی شي. دې ته علماو ډېر صفات بیان کړي دي. دارنګې یو انسان چې پیسې لري هغه ډېر نیکیانې کولی شي، دا فقیرانو سره کومک کولی شي، جومات جوړولی شي، مدرسه جوړولی شي، طالب ته پیعاشه برابرولی شي، طالب العلم ته، دارنګې یو مجاهد ته پیعاشه برابرولی شي، دارنګې ډېر کارونه نیک کولی شي چې کله ته پیسې ولري. او چې که ته پیسې ونه لرې نو تا نه به ډېر کارونه د لاسه لاړ شي. یو بل عالم فرمایي وایي که چا خپل نیک مال په ښه نیت باندې جمع که ځان ته، الله به دوه شیونه ورته د ده نصیب کړي. الله به د ده دوه شیونو حفاظت به وکړي، یو د عرض و دینه، عرضه و عرضه و دینه، الله به د عزت حفاظت وکړي او الله به د دین حفاظت وکړي. یعنی ام به دین په لاس کې وي، ام به عزت په لاس کې وي، که چا د خپل نیک مال په ښه نیت باندې دا حفاظت وکړه. نو مال بد نه دی، مال هېڅ وخت نشي بد کېدلی، ځکه مال زینت الحیات دنیا الله ویلی دی ورته. نو مال نیک مال، مولانا روم صاحب څه ښایسته فرمایي، په یو شعر کې ټول خبره خلاصه کړې ده. یو اړیکه بل هم لرو انشاءالله بیرته راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله. ښه
ښه خورې بله پوښتنه لرې؟ بله پوښتنه لرې خورې؟ همدغه جلکې چې یو خاوند یې وفات شوی دی بلې زما آواز اورئ یعنې دا خاوند چې وفات شوی د دې سر درد کوي همیشه صحیح ده خور و پوښتنه کوله مشکلات ډیر والله تعالی د مشکلات حل کی هر څوک مشکلات لري نو خور یو پوښتنه دا وی د لور می دغه د لور می خاوند وفات شو نو ما راوستله نو خلکو ماته ویل چې ته ګناهګار یې نه خورې نه مورې چې کله ستا د لور عدت پوره شوی د خاوند په کور کې د عدت نه وروسته تا خپل لور راوسته ته ګناهګاره شوی نه ته نیک کار دی کړی تا ثواب کار کړی دی ستا د هغې لور په خسر کور کې هلته نور څوک محرم نه و ځکه ستا خاوند محرم و هغه لاړه تېنه نو به چا د خدمت کړی وی نو دا د ښه کار کړی نیک کار دی کړی چې عادت نه وروسته راوستې ده یو بل اړیکه هم لرو بیا به انشاءالله پوښتنو ته جواب ته راشم السلام علیکم ورحمت الله شکر الحمدلله مهرباني مهرباني درې خو وکړه یو بله پوښتنه ماشه ښه بله پوښتنه پزه څه شي ښه دماغونه چې پوز اودس کوي نو دماغونه ترخه شي ها بله پوښتنه اورم مهرباني ها 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 خالص خبرې دې کړې دي خالص خبرې دې کړې دي ها صحیح ده نور بله پوښتنه لرې زه صحیح ده صحیح السلام علیکم نو هغه مخکې خور بله پوښتنه دا وه نو خور تا ښه کار کړی چې لور دې راوستې دغه میړه کور نه یې ځکه چې عدت یې پوره شوی نو دا ښه کار کړی دی بله پوښتنه دا وه یو اولاد مې نافرمانه دی نو مور یې ستا اولاد د خدای نیک صالحه کړي ستا اولاد که پوهېدلی نو ستا نافرماني به یې نه کولی محبوب علیه السلام مبارک فرمایي وایي که چا د مور د خپې غټه ګوته چپ کړه دا داسې مثال لري لکه ده چې د جنت دروازې درشل چپ کړله دومره لوی اجر دی مور د خپو لاندې خو جنت پروت دی دا ځکه زموږ په خپو متلونه پښتانه وایي ستا اولاد د خدای پوهېږي ته داسې کار وکړه خورې دعا نه هم کار واخله دعا هم کوه ته داسې یو سیستم وکړه چې یو څوک راشي ستا اولاد ته نصیحت وکړي یو څوک وي یو څوک میلمه که چې ستاسو محرم وي چې ستا اولاد ته نصیحت وکړي ستا هغه حقوق ستا اولاد ته وښیي ستا اولاد چې تا څومره زحمتونه ایستلي دي که دوی 10 کاله تر ټول عمره پورې تا په شام وګرځئ او حج ته دې په شا یوسي په دوی ته د حج نه په شا راوړي بیا هم ستا حق نشي ادا کولی او ته دا دعا کوه مورې چې ستا اولاد خدای نیک صالحه کړي مانځه نه وروسته بس پښتو یې درته ښیم یا الله زما د اولاد نیک صالحه کړي یا الله زما اولاد نیک صالحه کړي د زړه د اخلاص یې وایه او دغه دعاګانې کوه ورته انشاءالله خدای مهربانه دی نور دې ستا اولاد خدای نیک صالحه کړي او بله پوښتنه وایو د لور مې سر درد کوي همیشه نو مورې
د لور د سر درد کې نو څو وجې کېدلی شي، یا به ډاکټري مشکل وي او یا به داسې کله کله سړي باندې راځي او یا به د جنیاتو معامله وي. که ډاکټري مشکل وي خو ډاکټر ته دې لاړ شي د خپل تداوي دې وکړي مورې. د اعصابو مشکل د اعصابو د وجې نه سردرد راځي، کله کله کمخونۍ نه هم سردرد راځي. یوه زنانه کمخونه وي، وینه کمه وي، نو سر ته یې چې دی وینه نه خیږي، د سر رګونو ته وینه نه خیږي، نو کوشش دې وکړي هغه دلته ډاکټر خپل معاینات وکړي، نو خدای مهربانه سردرد یې ښه شي. او که هغه معامله نه وي، ښه تندرسته وي او کمخونه نه وي، نو دا بیا د سردرد دپاره یا تی یا خپله دی په سر باندې لاس دی او الحمدلله شریف دی دموي، وکړه ته د الحمدلله شریف په دم کې او د سر دی ورته داسې لږ پیچقوي، نو خدای مهربانه په دغه باندې سردرد ښه کېږي الحمدلله شریفه. بلې خور اړیکه نیولې وه، وایي ماشه چې تیر شي د پوزې لارې نه د خولې د لارې نه روژه ماتېږي که نه روژه نه ماتېږي. بله دا پوښتنه کړې وه، وایي د پوزې نه چې د دماغ ترخه شي نو روژه ماتېږي نه ماتېږي؟ نه، د دود د وجې نه که ترخه شي یا د بل شي نه ترخه شي روژه نه ماتېږي. که اوبه تېرې شوي د پوزې لارې نه یا د خولې د لارې نه اوبه تېرې شوي نو روژه ماته ده. او بله دا پوښتنه لرله، روژه ما خوړل دغه وخت کې نه پوهېدم چې په یو روژه په خوړلو باندې به دومره غټه کفاره وي، نو اوس که خورې ستا وسه وي نو روژه ونیسه، روژې ونیسه، شپېته روژې کفاره در باندې لازمه ده خورې چې قصدن نه خوړلې ده. او که شپېته روژې نشي نیولی نو ته مسکینانو ته شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکه، فدیه دغه ده. او بلې دا پوښتنه لرله، ما یو هلک سره خبرې کولې په روژه کې، نو خبرې به ما روژې ته خو تکلیف نه دی رسولی، روژه خو به مې نه ماته شوي. نو خورې ستا روژه په نه ده ماته شوې هغې باندې، خو ګناهګاره یې. بیا هم راځو. السلام علیکم ورحمت الله. شکر ده الحمدلله، مهرباني. د اواز ډېر بند راځي محترمه، لږ که ځای ته تغییر ورکړې. مهرباني اوس صحیح شو. زما یو خور ده، د خاوند یې 12 کاله کېږي، دغه تیږه د زغالو چت را لوېدلی، ملا نه ښکته فلج ده. ښه. بیا خارج ته لاړ، پاکستان و هند ته ډاکټرانو جواب ورکړ پښو نه ښکته شل ده. ښه. بیا موږ ورته ویلې چې دا 12 کاله موږ ورته وکړه چې دا به ښه شي ښه نه شو. ښه. اوس دا زورګیري کوي، دی وایي چې دا زمونږ خور وایي چې ما حق ته رسیدګي نشي کوی. ښه. او زه غواړم چې دې نه ځان جلا کړم. خاوند یې زورګیري کوي، وایي زه نه پرېږدم، هغه شریعت چې مانې څه حکم ورکوي. ښه. بله پوښتنه لرې؟ نه اورو. ها انشاءالله برنامه تعقیب کړم، دا اوس جواب در کوم درته. د ورور پوښتنه کوله، وایي 14 کاله کېږي چې زما د خور په خاوند باندې چت راولېدلی دی، یا د زغالو نو یا د بل شي، هغه د خپل لاندې یعنې نامنه لاندې، مطلب دا و نامنه لاندې فلج دی. او نو اوس زما خور وایي چې زما حق ته رسیدګي نشي کولی او هغه تداوي مو کړه خو تداوي نه کېږي. نو هغه چې دی اوس زورګیري کوي چې نه زه نه پرېږدمه. نو خبره دا ده محترمه چې ښځه په څو وجوهو کې د خپل مېړه طلاق اخیستی شي. په څو وجوهو نه دي چې ښځه د خپل مېړه طلاق شرعي اخیستی شي، شریعت ورته اجازه کړې ده. نو دا شریعت هم اجازه کړې ده، اوس قضا هم فیصله کولی شي. یو وجه دا ده چې دا ښځه عریضه وکړي چې دا خاوند زما حق ته رسیدګي نشي کولی، چې حق مباشرت صحیحه ده یا همبستري ده، نو د دا حق ته که دا خاوند رسیدګي نشي کولی دا عریضه وکړي، نو بالکل شریعت ورته د خور ته اجازه ورکړې ده چې دا خپل خاوند نه جدا شي، طلاق دی واخلي، شرعي طلاق شریعت ورته اجازه ورکړې ده، هیڅ څوک زورګوري نشي کولی. الحمدلله نظام اسلامي نظام دی، الحمدلله د شریعت نه څوک هیڅ څوک زیات نه دي. شریعت چې موږ ته څه احکام ښودلي هغه به موږ او تاسو عملي کوو. نو بس شریعت ښودلي دی، ته لاړ شه قضا کې فیصله وکړه، عریضه وکړه، نو ستا قاضي ستا د خور او ستا د اوښي ترمنځ په ډېره ښه طریقه جدایي راوستی شي، هیڅ به مشکل نه وي، جنجال به نه وي. هغه کوم چې شریعت څه منافع تا ستا خور ته ښودلي دي هغه به شریعت ورته ورکوي او قاضي به ترې ستا د اوښې نه اخلي. الله تعالی دې ستاسو دا مشکل هم حل کړي. نو محترمو مسلمانانو، هغه بلې خور هغه پوښتنې ته راځم، وایي چې خبرې مې کولې یو سړي سره یو هلک سره، خو هغې پروژه کې
مې خبرې کولې نو زما روژه خو به نه ماتې نو خو روژه ده نه ده ماته وایي روژې ته دې مکروهیت رسېدلی کراهیت رسېدلی دی ځکه نامحرمه سړي سره د خبرې کړي دي او نامحرمه سړي سره خامخا خبرې د غوږ د وجې نه چې تا په نامحرمه سړي په خبرې په غوږ اورېدلې دي او خبرې دې کړي دي ورسره او نور بېهوده الفاظ دې کارولي دي نو روژه دې مکروه شوې ده ماته شوې نه ده څه قضا او کفاره نه ده لازمه شوې خو ګناهګاره شوي ګناه لري که اوس هم خبرې کوي نو اوس نه توبه وباسه او الله تعالی غفار او رحیم ذات دی الله به ستا توبه قبوله کړي او هغه ګناه چې تا کړی و د هغې ګناه به ستا په ثوابونو باندې بدل کړي ځکه دا د الله شان په دې جاري دی که څوک څومره هم ګناه وکړي څومره ګناه وکړي او دی چې کله توبه وباسي د ګناهونو په صدق سره چې آینده به دا زه ګناه نه کوم الله هغه ټول ګناهونه د ده په نیکۍ باندې بدلوي هغه ټول ګناهونه په نیکۍ باندې بدلیږي اتومات الله د شان په دې جاري دی نو هغه ګناه چې تا کړی و الله تعالی په نیکۍ بدل کړي په دې شرط چې ته توبه وباسې په صدق سره او داسې توبه چې آینده دا کار نه کومه او چې که توبه دې سترې نه خورې ته هېڅ تشویش مه کوه توبه دې الله تعالی به انشاءالله قبله کړي الله غفار رحیم ذات دی توبه دې قبلونکی خو توبه قبلونکی دی نو آینده کې داسې کار مه کوه دا ډېره ګناه ده ځکه هر شی خپل ګناه لري د غوږونو زنا شته د سترګو زنا شته د خولې زنا شته د پوزې زنا شته دا اقسام دي د هر شي ګناه معلومه ده نو الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو الله تعالی د ګناهونو نه وساتي د نامحرمو خبرو نه وساتي د نامحرمو خلکو سره کتلو نه وساتي الله تعالی دې موږ ته نیک اعمال نصیب وګرځوي نو محترمو مسلمانانو ورونو زمونږ دغه خپرونه آخري شیبو ته رسېدلې ده غوښتل مې چې څه د فقر د اسبابو د خلاصولو دپاره څه موضوعات بیان کړم هغه به انشاءالله بلې خپرونه کې بیان کړو وخت موږ ته یاري موږ سره ونه کړله نو دعا به وکړو او الله تعالی د ټولو مسلمانانو مشکلات حل کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین یو دعا په اخلاص سره وکړئ تاسو ټولو چې په افغانستان باندې په نورو ملکونو باندې الله تعالی خپل خاص رحم وکړي او خپل د رحمت باران ووروي خوشکسالي ده مریضان د اهل اسلام ته الله تعالی شفا کامل عاجل نصیب وګرځي او دغه کوم مسلمانان چې مشکلاتو کې اخته دي خدای د دې ټولو مشکلات زموږ سره حل او فصل وګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلقه